افغانستان نوین یوټیوب چینل ډیرو قدرمنو لیدونکو بیا هم تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم لیدونکي چې ټول برک روغ اوسئ او یو ځانګړې مننه هغه لیدونکو څخه چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی او زموږ ویډیوګانې ګوري. ملیل ته راغلي یو دا د نورستان ډېره ښایسته سرسبزه دره ده. دلته تر څنګ مې ډاکټر صاحب عبدالله عمر لالا د ناز دې سره به خبرې. ډاکټر صاحب ته خو دلته همیشه راځې ملیل دې درې ته د کلچر باره کې که موږ سره خبرې وکړې. دلته اوس موږ نن راغلي واده ته. د دې ودونو کې ولور څومره ده؟ ودو کې مصرف څنګه دغه بندول د دې خلکو ورور چې دا 2 لکه افغانۍ ده او نور رسم و رواج ده. نو دوی دغه مالونه اخلي لکه په اصطلاح د لغمان دا شیان دي دغه غوښه او ډوډۍ ده دا واجونه دي. دغه سیستم روان ده. پخوا هم دا 2 لکې اخیستلی که دی اوس دی؟ نه دغه اوس دې نه مخکې څومره ولور راغلی؟ هغه د 2 کسو جوړښت و. 10,000 نه ونیسه په 1 لک. څومره چې ما اورېدلي دي وایي ځینو سیمو کې مالونه دي غواګانې او پسونه دا شیان که نورې سیمې دي د نورستان؟ هغه نورې سیمې دي لکه خو خراسان ده تین دره ده اخواته دي. او د دغه سیمې دلته عموما حاصلات څومره وینو غنم دي ځمکې هم لري دا ساحه دې کسان چې ځمکې لري نورې طبیعي ونې او میوه‌جات څه دي؟ او دوی جنغوزۍ لري کمې دي دې باندې ګزاره نه کېږي. دغه جنغوزۍ ده او مالداري ده. د نورستان کومه ولسوالۍ ده؟ ګرام. او دا د نورستان کومه ولسوالۍ پورې مربوط ده دغه لاره؟ دا ګرام. ډاکټر صاحب او څومره وخت کې مخکې په دې ساحې ته دا سړک نور راغلی؟ څومره وخت کې دا سړک ورته راتېر شوی دی؟ هغوی خپله راتېر کړی او که دولت نه دا مخکرګو ته ملګرو ته ما ده چې ټول برک روغ است. د نورستان ملیل او مشپې ساحې ته راغلي. ملیل ډېره یو ښایسته دره ده. دا نو د ملیل او مشپې روغتیایي روغتون ده، د دې سیمې کلینیک ده، ډېر ښایسته ده. له موږ سره پاتې شئ، د دې کلینیک ښکلې ښکلې ویډیوګانې ستاسو لپاره جوړوم. اوس ته اوسئ.